نو تقریبا په 14 کال کې زه بندي شوم او قوس میاستو. نو اوس مې ښه را په زړه کېږي چې له امتحان نه روان وم، هلته مې امتحان ورکوو. نو له امتحانه بیرته کور ته تلم، 11 بجې وې شاوخوا چې هلته د امنیت ارګان کسان داسې په شخصي لباس کې ولاړو. نو پولیارام ښار ورته وایي چک پوینټ، همیشه به دلته دا خلک ولاړو پولیس، خو امنیت به نه درېده، کله کله به امنیت ارګان به هلته ولاړو. نو زه چې راغلم زه یې ودرولم او راته ویلې چې هغه د موټرسکیل اسناد راکړه. زه په موټرسکیل باندې وم. نو چې کله مې اسناد ورکړل وایي تذکره دې راکړه. بالاخره تذکره مې ورکړله. نو موټرسکیل مې روښانه و، دا کلي یې ترې وایستله په ګیر کې. زه ماته راته ویل په تا باندې مې لږ شک ده، ته لږ کته شه له دا موټرسکیل نه. نو مجرد چې زه له موټرسکیل نه کته شوم، بس لاسونه یې راته ولچا کړل او یو تور خولۍ وه راباندې، دغه یې راباندې کش کړئ. نو همدغلته یو څه وهلو ټکولو، بالاخره تر هغه د دوی چې کوم ځای کې موټر ولاړو، هلته یو هایلوکس موټر د دوی ولاړو، هلته یې بوتلم، په موټر کې کېنولم. نو په دغه ټیم کې زما ملګري ماته زنګونه کول